السلام علیکم ګرانه دوستانو، هیله لرم چې جوړ و روغ به یاست. د ویډیو عنوان دی د جنسي مشکل کشف کولو لار. راځئ نن دا اړوند خبرې کوو چې څنګه کولی شو خپل جنسي مشکل کشف کړو. د دې دپاره چې تاسو خپل جنسي مشکل کشف کړئ، اولین څه چې زه تاسو ته وایم چې میړه او میرمن باید مشترک جنسي اهداف ولري. یعنې هم باید میرمن و دې ته کار وکړي چې جنسي رابطه ښه سي، او هم باید میړه و دې ته کار وکړي چې جنسي رابطه ښه سي. که په دغه دوو کې یو نفر کار کوي او یو کار نه ورته کوي، تاسو ته یو بد خبر لرم چې ستاسو جنسي رابطه نه سمیږي. باید دواړه چې ولرئ، دواړه و جنسي رابطې ته کار وکړئ. راځو وایي کله په جنسي رابطه کې یو طرف غواړي جنسي رابطه برقراره کړي، بل طرف یې نه غواړي، او دغه چې نه غواړي عموما ښځه یې په بعضې مواردو کې نارینه هم یې. نو وایي د دې دپاره چې تاسو ښه جنسي رابطه ولرئ، هڅه وکړئ چې یو د بل سره توافق ولرئ. توافق وکړئ. توافق کولی سي تاسو و دې ته ودرئ چې ولا جنسي رابطه ولرو که ونه لرو، او یا که ولرو کم یو باید ډېر خوند واخلي، کم یو څنګه یو سیسټم سره برقرار کړي. و یو د دې لپاره چې تاسو ښه جنسي رابطه ولرئ او خپل مشکلات مو حل کړي، دا په یاد ولرئ چې تاسو جنسي رابطې ته سټرس ستاسو جنسي رابطه در خرابوي. د جنسي رابطې اساس ترینه مشکل چې دی سټرس دی. وهم در پکښې راځي، یو مبهم ویره راځي د اضطراب په رقم. او بل شی چې په اساس توګه ستاسو جنسي رابطه در خرابولی سي، هغه پر جنسي مشکلاتو باندې د تمرکز نشتون دی. تاسو باید د دې دپاره چې ښه جنسي رابطه ولرئ، تمرکز ولرئ پر جنسي مسایلو باندې. او بل دواړه میړه و ماینه باید ښه جنسي رابطې ته کار وکړئ. په یوه نفر باندې یا په یو ګل باندې نه پسرلی کېږي. راځو و یو د بل سره وخت تېرول ستاسو ډېر جنسي مشکلات در حلوي. موږ میړه و ماینه عموما هغه کسان چې مثلا واده سره وکړي، د ژوند مصروفیات دوی سره لیرې کړي. کوشش مه کوئ چې واټن مو په منځ کې واوسېږي. واټن د منځه یوسئ او میړه و ماینه یو د بل سره تماس ولرئ، محبت امیزه خبرې یو بل ته ورکوئ. وایي دغه وخت جوړول یا یو د بل سره رابطه درلودل د دې دپاره ده چې تاسو عاطفي نګاه څخه ماړه واوسېږئ. یعنې د میړه و ماینه باید یو بل ته عاطفي رابطه جوړه کړي او عاطفه یو بل ته ورکړي، تر څو هغه عاطفي غوښتنه چې انسان یې خپل په وجود کې لري هغه مړه یې. نو داسې بیا تاسو ښه جنسي رابطې ته داخلېدای سئ. وایي ټاکلی وخت وټاکئ. مثلا په هفته کې کومه ورځ تاسو یو بل ته وخت ورکوئ، یا په ورځ کې کوم ساعت تاسو یو بل ته وخت ورکوئ. ټاکلی وخت ټاکل ستاسو سره کومک کوي تر تاسو په منظم توګه رسیدګي ورته وکړئ. بعضې وخت میړه و ماینه وایي نه موږ ټاکلی وخت نه ټاکو، موږ ګرد عمر یو بل ته وخت ورکوو. دا خبره د دوی غلط باور دی، ځکه چې د ژوند مصروفیتونه د ژوند مشکلات د دې سبب کېږي چې میړه و ماینه یو بل ته وخت ورنه کړي. ښه حل لاره یې دا ده چې یو ټاکلی وخت وټاکئ او یو د بل سره ښه وخت تېر کړئ. بل وایي د ملامتیا له شره تاسو د علم په توسط ځان خلاص کولی سئ. تاسو د دې لپاره چې یو بل ملامت نه کوئ، یو بل باندې مشکلات وانه اچوئ، تاسو باید علم ترلاسه کړئ، او دواړه طرف باید علم ترلاسه کړي تر څو ښه جنسي رابطه ولري. وایي موږ تاسو ته 3 قدمه وایو، دغه 3 قدمه تاسو واخلئ، انشاءالله تاسو به خپل د ژوند د جنسي مشکلاتو کشف کړئ. اول وایي جنسي علم ترلاسه کړئ، بیا خپل جنسي مشکلات ارزیابي کړئ. کله چې مو جنسي علم ترلاسه کړئ، مثلا زما ویډیوګانې وګورئ، ولاړ سئ روانشناس ته خبرې ورسره وکړئ. دا چې مو علم مو ترلاسه کړئ، خپل مشکلات ارزیابي کړئ، چې تاسو په خپل جنسي رابطه ارزیابي کوئ چې مشکلات څنګه روان یاست په جنسي رابطه کې. دوام وایي خپل د رابطې مشکل لپاره معلومات ترلاسه کړئ. ارزیابي مو وکړه، مشکل مو کشف کړئ، اوس نو د مشکل اړوند معلومات ترلاسه کړئ چې څنګه دا مشکل سره کنار راسم، څنګه دا مشکل زه حل کړم، څنګه دا مشکل ته زه توجه وکړم. او دریم وایي دواړه تصمیم ونیسئ د مشکل حل کولو دپاره په ګډه سره کار وکړئ. داسې به تاسو هم خپل مشکل کشف کړئ، او هم به مو خپل مشکل ته د حل لار پیدا کړئ، او هم به ستاسو جنسي رابطه ډېره ښه وي.
همیشه دا په یاد ولرئ د ښه جنسي رابطې دپاره تاسو ښه علم ته ضرورت لرئ او د ښه علم حاصلولو وروسته تاسو خپل مشکل کشفوئ او کله چې مشکل کشف کړئ تاسو بیا د معلوماتو حاصلولو په صورت کې کولی شئ خپل مشکلات حل کړئ. کوشش وکړئ جنسي مسایلو ته جدي پاملرنه وکړئ ځکه همدا جنسي مسایل دي، همدا د ژوند چلونه دي چې زموږ رواني حالت راساتي. د دې لپاره چې ښه رواني حالت ولرئ، ځوان پاته سئ، ژر سپین سرې یا سپین ږیري نه سئ. کوشش وکړئ خپل جنسي مسایلو ته او خپل منځنۍ روابطو ته او خپل عاطفې ته او خپل غوښتنو ته رسیدګي وکړئ. مننه.